د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. د تورخم بارډر بندیدل او د دې په نتیجه کې د پاکستان او د افغانستان حکام ترمنځ چې کومه کشیدګي زیاته شوې دا ډیر تشویشناک عمل دی. تورخم صرف یوه سرحدي لاره نه دی بلکې یو مهم اقتصادي رګ دی چې کوم د پاکستان او د افغانستان عوام، بازارونه او تاجران په خپلو کې میلاووي. بېشماره تاجران، ترانسپورټران او عام مسافران په دې لاره انحصار کوي. د دې لارې طویل بندیز تجارت متاثر کوي، خاندانونه د یو بل نه جدا کوي او د دواړو ملکونو د معاشي مسلو کې اضافه کوي. اوسنۍ مسله په 21 فروری په دواړو طرفونو څه تعمیراتو د وجې شروع شوه چې کوم نه بعد د افغانستان او د پاکستان فورسز په منځ کې د فایرنګ تبادلې هم شوي دي. په سرحد باندې دغه قسم جړپونه نه صرف سرحدي امن دپاره خطر دی بلکې د دواړو ملکونو تعلقات په خطرناک حد ته خراب کړي. په دې کراس فایرنګ کې یو عام شهري هم زخمی شوی دی او یو ډرایور ته د زړه دوره شوې ده چې کوم نه دا معلومیږي چې د سیاسي او د انتظامی تنازعاتو غټ نقصان عامو خلکو ته رسیږي. تورخم بارډر د دوانو ملکونو په منځ کې د ژور تاریخي، ثقافتي او د معاشي روابطو یوه نښه پاتې شوې ده. د ګاونډیو په منځ کې اختلافات راځي او دا یو فطري عمل دی خو نه دی پکار چې دغه اختلافات تشدد ته بدل شي. د تورخم سرحد اهمیت ډیر زیات دی چې کله دغه لاره بند شي نو په سلګونو ټرکونه چې کوم د دواړو ملکونو د معیشت دپاره ناګزیر دي هغه په سرحد باندې ودرېږي او دینه په دواړو طرفونو دکانداران، تاجران او نور کاروباري خلک متاثره کیږي. فرنټیر پوسټ د خپل ادارتي پالیسۍ په ذریعه د دواړو ملکونو د ښو تعلقاتو او د امن دپاره کار کوي او دغه هڅه کوي چې په دواړو ملکونو کې د امن او د مذاکراتو دپاره به خپل کار جاري ساتي او څومره هم بیروني او اندروني قوتونه په دواړو ملکونو کې درار پیدا کوي د هغوی په خلاف به اواز اوچتوي. تاریخ دغه خبره ثابته کړي د پاکستان او د افغانستان تنازع صرف د هغو قوتونو په ګټه کې ده چې کوم عدم استحکام نه ګټه پورته کوي. د دواړو ملکونو عوام د امن، د خوشحالۍ او د تعاون مستحق دي. فرنټیر پوسټ د دواړو ملکونو د حکامو نه دغه اپیل کوي چې د تحمل مظاهره دې وکړي، مذاکرات د شروع کړي او د عامو خلکو ګټه د خپله ترجیح وګڼي. باهمي اعتماد او اقتصادي تعاون د دواړو ملکونو د ښه مستقبل دپاره پایداره لاره ده. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.